چې د تهجدو د منځه یا د شپې د منځه وخت د کله نه شروع کیږي؟ دا سوال اکثر د عوام رونه او خویندې کوي، حالانکه مسله واضحه ده چې کله به سړی ځان پوه کړي. په عربۍ ژبه کې چې کله اللیل ویلی شي، اللیل ویلی شي دې مطلب دی شپه، او شپه معلومه او واضحه او معروفه خبره ده چې دا د نور په ډوبېدو سره شروع کیږي. د شپې د مونځ چې دی دې ته قیام اللیل ویلی کېږي، د شپې ودرېدا، یعنی مانځه کې د شپې ودرېدا یا الله ته ودرېدا. قیام اللیل یعنی تعلق د شپې سره دی، او شپه شروع کېږي د نور د ډوبېدو سره. خو دا قیام اللیل چې د کوم مبارک نصوص راغلي د قرآن او حدیث کې، او قرآن کې په هم تیزي ورکړی شوې ده، حدیث کې په هم تیزي ورکړی شوې ده، دغه قیام اللیل شروع کېږي د ماسخوتن د منځه نه بعد د سحر د راختو پورې، یعنی سیده چې شپه خو د نور د ډوبېدو نه بعد شروع کېږي. خو قیام اللیل په باره کې چې کوم فضایل راغلي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې لمونځ کو، نو هغه د ماسخوتن د منځه نه بعد شروع کېږي د سحر د راختو پورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن نازل شوی دی، او هغه ته الله دا ویلو یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، د شپې ودرېږه الله ته مګر لږه برخه، نیمه شپه ودرېږه، د نیمې نه یې کموه. ما ورشه بسې وایه نیمه شپه ودرېږه یا د نیمې نه یې کموه، درېیمه حصه لمونځ کوه یا دوه حصې د شپې لمونځ کوه، خو الله ته ودرېږه. اوس کوم رب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې مانځه ویلي دي چې ته دا لمونځ کوه د شپې، نو هغه رب دغه پیغمبر د دې آیتونو د وضاحت لپاره رالیږلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې وضاحت په خپل فعل سره کړی، فعل مطلب یعنی په خپل هغه کار کړی دی. د هغې نه موږ ته پته ولګېده چې وخت د دې قیام د شپې چې دا کله شروع کېږي. حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی د عایشه رضی الله عنها، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. هغه وی كان رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با چې کله د ماسخوتن د منځه نه بعد، ماسخوتن منځه نه فارغه شو، د دغه وخت نه واله د فجر پورې سحر د راختو پورې به 11 رکعته لمونځ کوه. و دا ښه واضح روایت دی چې د قیام اللیل وخت د کوم ځای نه شروع کېږي؟ ماسخوتن د منځه نه بعد، د کوم وخته پورې؟ د سحر د راختو پورې. دا واضح خبره ده. دا بیا واضح ده چې غوره ټیم هغه بیا چې څومره ته لیټ کې سحر ته نږدې چې څومره وخي د ډېر غوره دی تهجدو دپاره. اگر که ماسخوتن د منځه نه بعد واله سحر راختو پورې ته هر ټیم تهجد کولی شي، خو غوره ټیم هغه د سحر منځه ته نږدې ټیم دی. وجه دا ده چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د شپې په آخرنۍ برخه کې کله چې درېیمه حصه پاتې شي، الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزي، او دا وایي چې څوک څه غواړي چې زه وله ورکړم، څوک بخښنه غواړي چې ویې بخښم. نو دې ټیم کې چې سړی تهجد وکړي دا ډېره غوره ده د هغه نورو وختونو نه، اگر که جایز هر وخت. بله مسله، بعض زړونه هغوی دا خبره کوي چې یعنی موږ ټوله شپه ویښ یو بیا موږ تهجد کولی شو او که نه. دا خبره یاده کوي چې د تهجد دپاره دا شرط نه دی چې ته به ویده کېږې بیا به راپاسې. لکه اوس موږ دا وایو چې ماسخوتن منځه نه بعد هم تهجد د شپې لمونځ کېږي، قیام اللیل کې راځي که نه، د شپې لمونځ شو، نو تهجد لمونځ یو سړي وکړو، عفوا د ماسخوتن لمونځ یې وکړو، بیا پسې د شپې لمونځ کېده، خو ویده شوی خو نه دی. د شپې دا خوب دا شرط نه دی د تهجدو دپاره چې لازم به سړی ویده کېږي او بیا به دې راپاسې تهجد به کوي. بعضو فقهاو چې دا خبره ذکر کړې ده، هغوی دې دپاره ذکر کړې ده
وی غوره دا دی چې ویده شي او بیا راپاسې ویږي یکې فایده دی چې کله سړی خوب وکړي او راپاسي نو توجه یې برابري په دې مانځه کې یو سړی ټوله شپه ویښ دی او دی تهجد کوي دله خوب ورځي ستړی هغه شان د ده توجه برابر نه وي په دې تهجدو کې لکه څنګه چې د هغه کس کوم چې ویده شوی دی او بیا راپاسېدلی دی نو حاصل د خبرې دا شو چې د تهجدو یا د شپې د منځه وخت شروع کېږي د ماسخوتن د منځه نه بعد واله د سهار د راختو پورې او غوره وخت د شپې اخرنۍ برخه ده او غوره طریقه دا ده چې ویده شي او راپاسې او بیا یې وکړي دا غوره طریقه ده غوره چې موږ وایو مطلب ده که داسې ونه کړي نو بل هم جایز ده چې یو سړی د سره خوب ونه کړي او د شپې تهجد کوي دا هم جایز دي والله اعلم